نشته دی د انسان اخره پورې دشمن دی تر مرګه پورې انسان پسې دی لګېدلی وي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر شوی دی او ډېر لوی عالم تیر شوی دی یو لوی تفسیر هم لیکلی د قرآن شریف تفسیر کبیر ډېرو جلدونو کې دی او ډېر عجیبه علمونه پکې جمع کړي دي د الله تعالی په وجود باندې یو کتاب هم لیکلی دی په هغې کې 360 دلایل دي چې الله موجود دی وی دی چې کله مړ کېده نو شیطان ولا راغی شیطان ته تپوس کوي امام فخر الدین رازی خدای شته ده ورته وی او شته وی څه دلیل دی وی دا فلان کې دلیل اوس شیطان سره به څوک باس کوي هغه دلیل یې ولا باطل کوي دا غلط دی دا ټیک نه دی ده ورته دویم دلیل پیش کا شیطان ورله هغه هم باطل کوي دا دې خراب دی ده ورته دریم دلیل پیش کا شیطان ولا غم باطل کوي دا دیم خراب دی ګوره ځنکدن وخت هغه ورته د الله په وجود دلیل پیش کوي شیطان یې ولا بربادوي یو ډېر لوی بزرګ د شیخ نجم الدین رحمه الله د کشف خاوند دی هغه لګیا دی اودس کوي او شاګرد ورته اوبه اچوي په دې لاسونو باندې نو په اودس کې خو اسراف ګناه ده شاګرد ورته اوبه اچوي او د ده د لاسونو نه اوبه بیږي او اوبه اچوي شاګرد حیران دی چې نن خو زما شیخ په یو لاس باندې 5-6 لوټې خالي کړی توجه بل خوا ده ورته اوبه اچوي او د اوبه ته بیږي او د توجه بل خوا ده اخره کې لږې اوبه راواغېسته او داسې ورویویشتې وی ورته ووایه چې بې دلیله خدای یو دی ووایه ورته چې بې دلیله خدای یو دی بیا مخلاص وینځل شاګرد ته تپوس وکړ وی حضرت نن خو تاسو په دې لاس باندې بله اوبه توی شوې توجه مو بل ځای وه وی او تا ما ته اوبه اچولې او ما ته خدای امام راضي را مخکې کړ همې ولیده راته الله را ښکاره کړ مرګ یو ځنکدن یو او شیطان ورسره په مباحثه او په مناظره نښتی و د شیطان مقابله وه دی ورته وی الله یو دی او دلیل وی دا دلیل وی دا دی ټیک نه بل خایا بلې ورته وښو وی دا دیم ټیک نه بل خایا وی 100 دلایل ورته امام راضي وی او وی 100 واړه ولا باطل کړل وی ما ته الله را مخامخ کا وی ما دا بوټي اوبه ورویشته او د امام راضي په سینه خدای وروغورځولې دا هغه سینې ته ورورسېدې مې ورته وایي چې بې دلیله خدای منم اړو دلیل نشتا وی امام راضي ورته وی چې زه خبیثه بې دلیله خدای منم وی شیطان ته خپلې پنجې وویستې ولاړ امام راضي خدای د ایمان سره مړ کړ ګنې که دا بل دلیل یې ورته باطل کړی وی ذات یو دی مونږ د ټول زمونږ ایمان دی او موجود دی په دې د دلیل ضرورت نشته دا شیطان به راته وسوسې اچوي پرېږدي دی نه او تر اخره پورې د سره دشمنی کوي دا شیطان نو چې کوم ستا د پلار نیکه دشمن دی او ستا دشمن دی او کوشش یې دا دی چې تا دوزخ ته غورځوي نو موږ به د هغه دوستانه کوو که دشمني به یې کوو وایو څه دشمني به کوو او که څوک ورسره دوستانه کوي نو دا ناپویه دی د هوښیار نه دی دا قمقل دی هوښیار دا چې د پلار نکاح زري دشمن او د خپل دشمن سره دشمني وکړي او دا د الله د کتاب وینا یو سړی د دیوال په سوري باندې ملاستو دا شیطان ولا راغی او دا سړی څوک و ده به د خپله وظیفه دا ګرځولې وه چې ده به روزانه وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د خدای په ذات د شیطان لعین نه پناه نیسم دا به هر وخت وی یو ځل د دیوال سوري ته ملاستو دا شیطان راغی د انسان په شکل وی پاسه چې دی پاسېده وی د خوبه دې ویستم ظالمه وی د خوبه نه د دیوال در باندې را غورځېږي شبه لخوا شه چې اخوا شو دیوال را پرېوت دغه نیک سړی ورغی دا چا چې پاسولی و هغه یې د مټه ونیو خدای د سره خو که ته څوک یې تا خو زه د مرګه بچ کړم که دې ویښ کړی نه ومه او دا دیوال په ما را پروت و خو په دا خوب کې به رانه سوتی و مړ به ومه او دې زه خو شیطان یم زه هغه کس یم چې روزانه ته زما نه پناه نیسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه هغه شیطان یم دا نه ته شیطان نه ته خو ډېر ښه سړی زه دې د مرګه بچ کړم شیطان ته ګوره ښه کار ته ګوره شیطان څوک د مرګه بچ کوي تا خو زه د مرګه بچ کړم ته څنګه شیطان یې شابه ځان راته وښایه وی سپېره شیطان یم چې ته راته شیطان وی هغه شی یم نو شیطان څوک د مرګه بچ کوي وی د مرګ نه د شهادت نه مې بچ کړی
کته مې ویښ کړې نه وې او دا دیوال در باندې را پروتې وې نو تا به مفت په جنت فردوس کې مټې والې ولته به راته ګرځېدې را ګرځېدې چې شهید نشي او جنت ته لاړ نشي. ګوره دی مختلف حربي دی او مختلف سازشونه د بل صفت زد دی، زد ډېر زیات زدي دی. دنه چې کله سو باسي نو دی به منډې به وی او حضرت اسرائیل علیه السلام نه خو تښتېدی نشي او به کوشش کوي چې دی راونیسم او دی به دغه وخت کې سجدې لګوي، سجده به لګوي اوچتېږي به یو ځای کې به سجده ولګوي. حضرت اسرائیل علیه السلام به ورته ابلیسه ته پوه شوې چې کوم ځای سجده ولګوله؟ وی نه، وی د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه. خوار چې دا خو د هغه قبر دی نو په دغه حال کې به دی راپاسي وبې چې توبه غلطي مې وکړه، توبه غلطي مې وکړه. او چې جهنم کې الله وغورځوي نو د جهنم کې به د اور په کرسۍ دی کېنی، د اور نه به الله یو کرسۍ جوړه کړي دی به پې کېنی چې د اشنایانو ته خو تقریر وکړه که نو قرآن شریف کې الله وی وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم به الله هم د سره وعده کړې وه او ما هم کړې وه. الله خپله وعده رښتونې کړه چې څوک یې جنت ته ولېږل او څوک دوزخ ته، او زما وعدې ما ټولې دروغ درته ویلې دي. ما به وی دوزخ نشته، دا رشته که نشته. ما به وی جنت نشته، جنت راغی که رانغی. ما به وی مړه اسم نشته، دا د هر څه شته که نشته. اوس بیا څه وی ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي. عجیبه خبره ګورې کوي هروره وی ما څه په زور خو تاسو د مټه نه نیولي چې بوتانو ته مې را باندې سجدې لګولې دي. ما خو در باندې په زور زناګانې نه دي کړې، ما خو په زور در باندې غلاګانې نه دي کړې، ما څوک د مټه نیولي چې غلا مې بوتلې دي. ما خو صرف دلیل درته لکه چې باقي خو دار څه تاسو کړی دي. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه، نه تاسو زما د فریاد جواب کولی شئ او نه زه ستاسو د فریاد جواب کولی شم. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. وی چې تاسو زه الله سره شریکولم او د هغه خپل منعم حقیقي د الله خبرم نه منله او زما منله، زه د هغې نه انکار کوم. ما درته اړو ویلې نه زه خدایم بېقوبه دا د شیطان تقریر وي په جهنم کې خپلو ملګرو ته. زما وروڼو نو یو صفت دروغ دی، بل صفت دوکه ده، بل صفت دا چې د انسان تر مرګه پورې دشمن دی. دا د شیطان صفتونه دی نه به ځان ساتي. او یو دم دی رسول الله مبارک ښودلی دی، هغه دا دی چې سهار کې څوک سل کرته دا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا خو به مو یادي کنه انشاءالله. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا چې سحر کې څوک سل کرته وي که مانځه نه مخکې که مانځه نه وروسته وي په دغه ورځ بیا خدای شیطان نه ساتي. تاکی طرف نگار خیستی قدمنا بختور آئی زار در زن زاشم مدینی نامور آئی زار در زن زاشم مدینی